د انټرنیټ د هر قسم سہولتونو د مشهور سرویس سنټر شاملات کسٹمر سرویسز د نوي دفتر افتتاح وشوه. بالکل کتونکو د شاملات کسٹمر سرویسز د نوي دفتر افتتاح وشوه. دا شاملات کسٹمر سرویسز د نوي دفتر په پاکستان پلازا کې جوړ شوی دی. کتونکو شاملات کسٹمر سرویسز نوي دفتر په پاکستان پلازا کې جوړ شوی دی. دا شاملات کسٹمر سرویسز د نوي دفتر افتتاح د انجمن دکانداران صدر ارشاد عزیز وکړه. په دې موقع باندې مولانا عبدالله جان اجتماعي دعا وغوښته. د افتتاح په دستوره کې تاجرانو او عامو خلکو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړ. کتونکو د شیرګل په مین بازار کې په پاکستان پلازا کې د شاملات کسٹمر سرویسز د نوي دفتر افتتاح وشوه. د افتتاح نه پس د دفتر په باقاعده توګه باندې کار شروع کړی دی. شاملات کسٹمر سرویسز با اوس په پاکستان پلازا کې په خپل نوي دفتر کې خپل گاهک ته هر قسم سہولتونه ورکوي. شاملات کسٹمر سرویسز په پاکستان پلازا کې په خپل نوي دفتر کې په باقاعده توګه باندې کار شروع کړی دی او خپل گاهک ته هر قسم سہولتونه ورکوي. کتونکو راځي چې وګورو د پښتو پوینټ ټي وي په شیشه باندې په پاکستان پلازا کې د شاملات کسٹمر سرویسز د نوي دفتر او د دې دفتر د افتتاح دستوره.